څښتن طلب نما به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلامونه درنو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول ښه واوسئ. امیدوار هستم همتان خوب باشین. موږ او تاسې په نهم ټولګي کې در صنف نهم پر 5م لوست باندې خبرې وکړې. بالای درس 5م صحبت کردیم چې 5م لوست د جمله مهمه برخه و چې دا مزده کړ ایره یاد گرفتیم. فعل څه و؟ فعل چی بود؟ د معنا له مخې په څو برخو ویشل شوی و. از لحاظ معنا به چند بخش تقسیم شده بود او همداسې د زمان له مخې په کومو برخو ویشل شوی و. از لحاظ زمانی به چند بخش تقسیم شده بود. په دې هکله مو پوره بحث وکړ، بحث کامل داشتیم. تاسو ته مو یوه بله ویډیو هم د ګرامر په برخه کې شریکه کړې وه چې په فعلونو باندې مو خبرې کړې وې. بالای افعال صحبت کرده بودیم یا کار کرده بودیم. نو تاسې هغه هم وګورئ، پس شما او را هم ببینید. که چېرته پوښتنه لرئ، سوال لرئ، کولی شئ چې له ما څخه په کومنټ برخه کې پوښتنه وکړئ. نن راځو امروز میایم او 6م لوست د نهم ټولګي لولو. درس 6م صنف نهم را با هم کار میکنیم. 6م لوست درس 6م مبارک خرقه مبارک. دا چې موږ په دې لوست کې څه شی زده کوو، ای که در این درس چی را میآموزیم دا په موخو کې راځي، در اهداف ما میایي چې موږ او تاسو به پښتو ژبه زده کړو، زبان پښتو را یاد میگیریم، نوی کلمې زده کوو، کلمات جدید را یاد میگیریم. د مبارک خرقه په اړه یا په هکله به راسو معلومات به ترلاسه کوو، معلومات به دست میاریم چې دغه خپله خرقه یعنی څه، خرقه یعنی چی، او دا چې دغه مبارک خرقه له کوم ځای ته ولیږل سوه، از کجا به کجا برده شد یا فرستاده شد او چا ته وربښول سوي وه و به کی بخشیده شده بود چې تر نن پورې موږ او تاسې د مبارک خرقه په هکله آیا معلومات درلودل که نه. نو دغه برخه به له ما سره په دقت سره واورئ. پس این بخش همراه ما به دقت ببینید و بشنوید تر څو تاسې وکولی سئ چې دغه کتاب یا هم دغه لوست زده کړئ. 6م لوست درس 6م مبارک خرقه مبارک. تاسې کله د مبارک خرقه نوم اوریدلی دی؟ شما گاهی نام خرقه مبارک را شنیدین؟ آیا میفهمین که خرقه مبارک یعنی چی؟ لده خبری است، از این آگاه هستین یا با خبر هستین چی ده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک خرقه وز چیری ده حالا ده کجا هست این خرقه مبارک. خرقه به اصطلاح که خرقه در اصطلاح هغه لباس او جامه ده، آن لباس هست چی له ډول ډول ټوکرانو څخه جوړه شوی وي که از تکه های متفاوتی، ټوکرانو یعنی تکه، از تکه های متفاوتی جوړ شده باشه. د چپنی په څیر به مثل چپن اوږده لستونی ولري، آستین های دراز داشته باشه، آستین های کلان داشته باشه. اوږده یعنی دراز، لستونی آستین. درویشان و صوفیان اغوندی، درویش ها و صوفی ها می پوشند. دلته موږ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک خرقه در پیژنو. در اینجا ما خرقه مبارک پیغمبر بزرگ اسلام را حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را براتان معرفی میکنیم. در پیژنو یعنی که معرفی میکنیم یا میشناسانیم که خرقه یعنی چی. چې د لوی احمدشاه بابا په وخت کې کندهار ته راوړل شو، که در زمان احمدشاه بزرگ به کندهار آورده شد، یعنی در زمان احمدشاه بابا به کندهار آورده شد. شما تصویر را هم میبینید چې دا تصویر چې دلته د احمدشاه بابا مړی هم د زیارت احمدشاه بابا هم است، قبر احمدشاه بابا هم است او مبارک خرقه هم دې ځای کې شته او هم دلته شتون لري. د اسلام د ستر پیغمبر یعنی پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمد مبارک خرقه چې اوس د کندهار ښار په یوې ودانۍ کې خوندی ده که حالا در شهر قندهار در یکی از آبادی ها محفوظ است، حفظ شده، خوندی یعنی محفوظ است. در تاریخی روایات و لمخی از روی روایت های
تاریخی ده همان خرقه ده ای همان خرقه هست یا جامعه هست، لباس هست چه رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ویس قرنی ته ور بخلی ده بخشیده هست. حضرت محمد به ویس قرنی ور بخشیده هست. دغه خرقه، این خرقه یا این لباس د امیر تیمور گرگانی د واکمنۍ تر مهاله په عراق کې و. تا زمانی که تیمور گرگانی پادشاه بود، واکمنی یعنی پادشاهی، تا پادشاهی امیر تیمور گرگانی در عراق بود. کله چې نوموړی د عراق په نیولو برلاسه شو، زمانی که امیر تیمور گرگانی به دست آوردن یا به تصرف کردن عراق چی شد؟ کامیاب شد، برلاسه شو، یعنی که موفق شد، کامیاب شد. مبارکه خرقه له هغه ځایه د خپل امپراتوري مرکز سمرقند ته راوړه. خرقه مبارک را از عراق گرفت و به مرکز امپراتوری خود یعنی سمرقند آورد. راوړه یعنی که آورد. یوه ودانه ورته جوړه کړه، یک آبادی را برش جوړ کرد، یک منطقه را برش آباد کرد، ساختمان برش جوړ کرد او څو تنه سادات یې د هغې متولیان مقرر کرد و چند نفر از سادات را به طور متولیان یعنی نگهدارندگان یا هم مثلا میتونیم بگوییم که بادیگارد یا مثلا میگوییم حفاظت کنندگان مقرر ساخت او د دغه سیمې مالیه هغوی ته وقف کړه و مالیه همین منطقه را باز به اونمو اشخاص داد، یعنی به اون کسایی که موظفشان ساخته بود که از خرقه مبارک باید چی کنن؟ نگهداری بکنن. دای موظف کردن، اینا رو چی کردن؟ موظف ساختن و مالیه همون منطقه را باز به از اینا به حیث معاش دادن که اینا استفاده کنن. تر لس څلور اویا هجری قمری کال پوری په سمرقند کې و. تا سال 1074 این خرقه مبارک یا لباس مبارک در کجا بود؟ در سمرقند بود. په نوموړي کال کې ابو سعید او غلام چې د ګورګانیانو له کورنۍ نه د شرقی ترکستان حکمران، ابو سعید و غلام دو نفر بودند که از خانواده گرگانی ها بودند و در ترکستان شرقی اینا حکمران بودند. در کجا؟ در ترکستان شرقی اینا چی بودند؟ حکم فرما بودند یا حکم روا بودند. نوموړي خرقه له ترکستان راوړ، خرقه مبارک را از ترکستان آوردن، یعنی از ترکستان چی کردن؟ آوردن او تر ایولس یعنی ترکستان ته یې راوړه. از سمرقند به کجا آوردن؟ به ترکستان آوردن او تر 1109 هجری شمسی پوری په بلخ کې و. تا سال 1109 باز ای دیگه در کجا بود؟ در بلخ بود. په نوموړي کال کې د همین سال نام بردن، نوموړي یعنی نام برده، در همین سال 1109 دو تنو محمد رضا او شیخ محمد نیاز غوښتل چې د چترال له لارې هند ته یوسي. دو نفر میخواستن، دو نفر کیها بودن؟ یکی محمد رضا بود و یکی هم شیخ محمد نیاز بود. اینا هر دو میخواستن که این خرقه مبارک را از راه چترال به کجا ببرن؟ به هند ببرن، یوسي یعنی ببرن. د بدخشان والی د هغوی په نیت خبر شو. والی بدخشان به نیت از این دو نفر چی شد؟ خبر شد، یعنی خبر شد که اینا میخواین که خرقه مبارک را از بلخ دوزی کنن و به طرف هند ببرن. دغه چپه نه ونیوله، ای چپن از پیش از اونا گرفتن او په همدغه کال کې د بدخشان د جورګن په ښار کې ورته د ساتلو لپاره ځای وټاکه و د همین سال باز آمدن در شهر جورګن ولایت بدخشان جای برای کدوباشش یا جای برای نگهداریش انتخاب کردن. وټاکه یعنی که انتخاب کردن. یو ودانه ورته جوړه کړه، یک آبادی را برش جوړ کردن، این باز یک آبادی دیگری در بدخشان در شهر جورګن برش جوړ کردن. په همدغه نیټه نوموړي ښار د فیض آباد په نوم شد. در همین تاریخ باز شهر جورګن به نام شهر چی شد؟ فیض آباد شد، چون در اینجا فیض و برکت آمد، خرقه مبارک آمد، یعنی که لباس حضرت محمد آمد. باز نام جورګن را به فیض آباد تبدیل ساختن که تا به امروز هست.
بیا نوموړې خرقه شریفه د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال له بدخشان څخه کابل ته په اوښ باندې راوړل شوه. باز امی خرقه در زمان پادشاهی احمدشاه بابا از ولایت بدخشان و ولایت کابل توسط شتر آورده شد. اوښ یعنی چی؟ یعنی شتر. د کابل په علي آباد سیمه کې ورته ځای وټاکل شو. در منطقه علي آباد کابل برش منطقه جور شد، جای برش تعیین شد که باید در اینجا نگهداری شود. بیا له کابل نه د ربیع الاول په 9 نیټه کندهار ته یوړل شو. باز از کابل به تاریخ 9 ربیع الاول به کندهار برده شد. یوړل شو یعنی که برده شد. په لاره کې به په هر پړاو کې خلک د هغې لیدو ته راټولېدل. در راه در هر مرحله یا در هر جایی که می رسید این خرقه مبارک مردم به دیدنش چی می شدن؟ جمع می شدن. لیدو دیدن راټولېدل جمع می شدن او په ډیر درناوي به یې لیدل و به بسیار احترام او رو می دیدن یا زیارتش می کردن. ډیری ورځې پر لاره پرې ووتلې. روزهای زیاد در راه بالایش گذشت، یعنی روزهای زیاد در راه بود چون وقفه مردم می آمدن و او روزهای زیادی را در راه ماند تر هغو چې یه کابل ته را ورسوله تا که او را به کابل رساندن. از بدخشان که به کابل می آوردن. 9 میاشتی دلته په کابل کې خوندي و. 9 ماه در کابل بود. در کجا بود؟ در کابل. 9 ماه در کابل حفظ شده بود در منطقه علي آباد او خلک له ډیرو لرو ځایونو څخه د هغې لیدنې او زیارت ته ورتلل و مردم از بسیار جاهای دور بعد دیدن و زیارت از او میرفتن، یعنی میخواستن برن و یمو احترام به جای بیارن یا زیارتش بکنن. وروسته بیا بعدا باز د لوی احمدشاه بابا په حکم احمدشاه بزرگ مبارک خرقه د کندهار ښار ته یوړل شوه. خرقه مبارک به شهر کندهار برده شد. هلته په هغې ښکلې قبه کې چې ورته جوړه شوې وه در آن قبای زیبایی که برایش جور شده بود، قبا یعنی که سر مساجد ببینید در این تصویر اینجا قبا یعنی گنبد زیبایی که برایش جور شده بود هلته که خودول شو گذاشته شد چون او لباس مبارک بود. پس از این خاطر در جای پایین برو قرار نمیتونستن که بانن، از او خاطر برش قبه یا یک گنبد مقبول برش جور کردن و در اونجا ماندن. خرقه مبارک تر نن پورې په هغې ځانګړې ودانۍ کې چې د احمدشاه بابا د مقبرې تر څنګ واقع دی. خرقه مبارک تا به امروز تر نن پورې تا به امروز در امو آبادی خاصی که در نزدیک یا در پهلوی مقبره یا زیارتگاه احمدشاه بابا واقع هست خوندی حفظ شده او خلک یې په ډیر درناوي زیارت ته ورځي و مردم به بسیار احترام به زیارتش میرن، امونجا میرن و دیدنش میکنن. د متن لنډیز خلاصه متن د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک خرقه د لوی احمدشاه بابا په وخت کې کندهار ته راوړل شوی، یعنی که آورده شده او اوس هلته په یوې ځانګړې ودانۍ کې خوندي ده در یک آبادی خاص و حفظ شده. دا هماغه مبارک خرقه ده چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویس قرنی ته وربخلی ده، یعنی بخشیده هست. حضرت محمد چی که ده لباس خود به ویس قرنی داده. څه موده په عراق کې و، چند مدت د عراق بود. بیا هغه ځای امیر تیمور ګورګاني سمرقند ته راوړه، به سمرقند آورد او اولادی د بدخشان فیض آباد ته راوړه، اولادیش به بدخشان آورد او بیا احمدشاه بابا د خپلو صوبو په بهیر کې، صوبو په بهیر یعنی در جریان کامیابی های خود، در جریان موفقیت هایی که برش پیش می آمد کندهار ته راوړه، به کندهار آورد چې تر اوسه هلته خوندی ده که تا به امروز در اونجا حفظ شده. دا درس ای بود درس ما و شما په فعالیتونو کې در فعالیت ها در اینجا بعض سوالات هست چې مبارک خرقه اوس چیرته ده، حال ده کجا است، معلوم دار است که در قندهار است. مبارک خرقه څه ارزښت لري، چی ارزش داره؟ دا لباس زموږ د پیغمبر لباس دی، سپیڅلی لباس دی، نو ځکه زموږ لپاره ډیر زیات ارزښت لري. مبارک خرقه فیض آباد څخه څه ډول تر کندهار پورې راوړل شو، اول کابل ته راوړل شو، بیا وروسته کندهار ته یوړل شو، برده شد او لاندې و در پایین
چند خانه خالی هسته که از درس میتونین که پر بکنین، با کمک درس میتونین که این قسمت را هم پر بکنین. نو دا اوز موگو دی تاسی لوست پسی بود درس ما و شما موگو تاسی مبارک خرقه و پیجندل لباس مبارک را شناختین چی مبارک خرقه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لباس دی و ایس قرانی تی ورپا خلی دی عراق، سمرقند، بدخشان، جورګنښار، کابل او بیا کندهار ته وړل شوی ده چې د جورګنښار په همدې کال کې د فیض آباد نوم هم اخیستی ده. نو که چیرته بیا هم معلومات لري، معلومات دارین، کولی سئ له ما سره په کومنټ کې شریک کړئ، یا مثلا پوښتنه لري، سوال دارین، کولی سئ په کومنټ کې را سره شریک کړئ. د تاسو نه ډیره زیاته مننه چې ویډیوګانې ګورئ، چې ویډیوها را میبینید. هیله لرم د تاسو د پښتو ژبې په زده کړه کې مفید واقع شوه، ځکه چې زه ډیر زیار باسم، به خاطر که من زیاد زحمت میکشم. نو تا برای جلسه پس تا جلسه بعد تاسو په لوی سکتن تعالی سپارم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا و آباد اوسید.